السلام علیکم دوستانو. زیاده ټوپۍ چې کوم دا پروډوسر صاحب راوړه او راته په سر کړه وي په دې کې یو دوه درې خبرې وکړه. د خبرو مطلب دا دی چې کله به زه پارټ 2 به جوړېږي د ډېرو کمنټسو د ډېرو رابطو نه پس او انشاءالله ډېر په ښه سوچ باندې به جوړېږي. دې کې ډېرو خلکو داسې څه کمنټس کړي چې هغه نیګیټیو کمنټس دي. دغه دا خلکو ته ګوره نه زه پښتانه ویم نه زه دې خلکو ته مسلمان ویم او نه دا خلک افغانان دي. دا هېڅ شی هم نه دی. دا ګورئ هسې شنه دي. دا یو شیز هم نه دی. کله به زه ډرامه به شروع کوو او په ډېر ښه سوچ باندې او ډېر سبق آموز او یوه ښه سټوري چې په هغې کې به خندان وي جلا به وي او په هغې کې به چې کوم دی یو ډېر لوی حقیقت به وي. نو ډرامه به کوو. نن تللي لوکیشن ته لوکیشن هم وکتو او ډرامه به چې کم تاسو زموږ کومه ډرامه ګورئ کله به ځئ دا به تاسو د برابر ټي وي نه ګورئ. په برابر ټي وي کې به چې کوم دی نو ډېرې ډرامې اوس برابرېږي. په برابر ټي وي کې به چې کوم دی هغه خلک چې کوم نه دي برابر اول به په کلاوځۍ کې برابر او بیا به په برابر کې برابر او نو برابر چینل نه دغه ویډیو اپلوډ کیږي هم د دې چینل نه به دغه ډرامه راځي. نو ټولو هغه دوستانو هغه کتردانو ته وایو چې ډرامه وګورئ یو ځلې وګورئ بیا په فیصله کوئ. او ډرامه چې کوم دی دا به زموږ سلسله واره یو اپیسوډ کې راځي په اپیسوډو کې به راځي. د دې باقاعده د دغه ډرامې په یو اپیسوډ باندې به تاسو فیصله نه کوئ. دا به چې کوم دی په کیستونو کې راځي. نو هر هفته باندې به 2-3 کیسونه به ګورو حالاتو ته به ګورو. نو انشاءالله کیسوارۍ حساب سره به راځي. نو که په یو کیس تاسو وګورئ په هغې باندې تاسو مازه کولی ونه شو نو د دویم پارټ خامخا انتظار کوئ. په پارټونو کې به راځي کله به ځي کله به ځي شروع شوه. نو انشاءالله دعا کوئ دعا به درته کوو. الله تعالی دې په دغه ډرامه کې خیر واچي. الله تعالی دې دغه ټول مسلمانانو ته خیر پېښ کړي خاص کر د فلسطین مسلمانانو ته چې په هغې باندې نن سبا ډېره زیاته سخته ده. الله تعالی دې زموږ په منځ کې اتفاق راولي خو راضي به نه څه ووایم که راشي په دومره عمر کې رانه خو د رب نه دغه امید دی چې الله دې زموږ په پښتنو کې اتفاق راولي او الله دې موږ یو کړي. که یو نه شو نو الله دې خیر وکړي خرابېږو. اوکې ډېره مهرباني.